د سورة اخلاص فضائل او ثوابونه بیانېدل د هغې سره متعلقه ځینې نور احادیث او روایات هم راغلي دي، نو زه وایم چې دام بیان کو نو ډېره فایده به وشي. الله پاک دې موږ او تاسو ټولو ته عمل او د عمل توفیق را نصیب کړي. سورة اخلاص ډېر عظیم و شان سورت دی او ډېر ثوابونه راغلي دي. روایاتو د حدیث کې راغلي دي کوم بنده چې د مانځه نه وروستو آیت الکرسی وایي یو ځل او یو ځل سورت اخلاص وایي، دا د عمل وي لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت. د دې سړي او د جنت په منځ کې فاصله د دا ژوند دی چې مړ شي فوري به ورته الله پاک د جنت نعمتونه شروع کړي. بل یو روایت کې راغلی دي الله پاک فرمایي اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، ستا کوم امتی چې مړ شي وفات شي او ما ته حاضر شي او د په زندګۍ کې دا وظیفه وي چې روزانه زر پیرې سورت اخلاص وایي، نو زه به دې انسان لا پله جنډه ورکم لواء الحمد او د عرش د سوري لاندې به ځای ورکم او د دې سړي شفاعت بد او یو کسانو دوزخیانو بارکه قبول کم کوم باندې چې جهنم واجب شي. دا څومره لویه خبره. روایاتو د حدیث کې راغلي څوک چې د سفر اراده ولري او د سره د کور غم وي چې یاره کور کې به مې چرته مسله پیدا شي یا بغلو یا نور ظالمان تکلیف را ورسي او دا سړی راشي د خپل کور درشل باندې ودرېږي یولس پیرې سورت اخلاص قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وي الله جل جلاله یو څوکیدار د په دې کور باندې مقرر کی تر سوچ دی واپس نه راغلی. احادیثو کې راغلي چا چې سورت اخلاص شوق و محبت سره ویلي حرم لحمه على النار، حرام بکړی شي غوښه د وجود د په اور د جهنم باندې. دارنګ روایاتو کې راغلي دي درې قسمه خلق دي چې هغوی به په جنت کې ګرځي کوم ځای چې خوښي او ملمانه کېږي به کوم ځای کې چې دی خوښي. پای کې اول شهید فی سبیل الله، دویم هغه سړی چې روزانه سورت اخلاص قل هو شریف ته سلو پورې وایي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کم بنده چې روزانه 30 پیرې سورت اخلاص وایي الله رب العالمین به دې سړي دپاره د جهنم نه ازادي ولیکي چې دا د جهنم نه آزاد دی او د عذاب نم په امن دی او د قیامت د سختو نه به په امن کی. دارنګ احادیثو کې راغلي کم سړی چې کور ته راشي یو ځل سورت فاتحه وایي یو ځل سورت اخلاص وایي الله به د دې کور نه غریبي لرې کړي وکسر خیر بیته او د کور خیر به الله ډیر کی
برکات با الله ډیر کی حتی یفیض علی جیرانه تر دې چې دا برکت با د په وسیله او د په برکت باندې د په گاونډیانو باندې هم نازلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم بچ کله بیمار شو نو پزان به سورۃ اخلاص دمولو، سورۃ اخلاص به اولست او پزان به چفک. ادارنګ احادیثو کې راغلي دي کم بندا چې سورۃ اخلاص د سحر مانځنه رستو کم از کم لس پیری وی په دې ورځ باندې با په د باندې د ګناهونو د وجنا عذاب ناراضي. او بعض محدثین دا مطلب بیانوي چې دا سړی به په دې ورځ باندې د ګناهونو نه الله پاک بچ ساتي. وان جهد الشیطان اگر که شیطان پیدا کوشش وکړي ار مانځ پسی نه بلکې صرف د سحر مانځ پسی لس پیری قل هو الله احد چې څوک وظیفه کی دا سړی با په دې ورځ باندې د ګناه نه محفوظ وي. وان جهد الشیطان او رسول الله صلی الله علیه وسلم بچ کله خپل بسترې مبارک تراغه نو دوړ لاسونه تلی مبارک به یوځای کړل، سورۃ اخلاص قل هو الله احد، سورۃ فلق یعنی قل اعوذ برب الفلق، سورۃ الناس یعنی قل اعوذ برب الناس به اولست او په وجود مبارک باندې به راخ مخنه به شروع کړل او د سرنا او مخامخ وجود باندې به بیا دا سراخ درې ځل به دا شکول. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمای اقرأ قل هو الله احد والمعوذتين حين تصبح وحين تمسي ثلاثه يكفيك من كل شيء. سورۃ اخلاص قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس سحر او ماخام درې ځل وایا الله پاک به د هر شر د دفع د پاره کافی شي. او احادیث کې راغلي دي ما تعوذ المتعوذون بمثلهما قط اخرجه النسائي والبزار. سنن النسائی کی حدیث دے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس اوچت تعویذون دی د ار شر نه او د ار فتنې نه په انسان محفوظ ګرځي. او دا چې څوک په اهتمام وي او ډیر وي اس دم تا تعویذ ته ضرورت نه راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل منځ کولو د شپې تیاره وا نلم اوچی چلو لړم بے او فرمائے لعن الله العقرب ما تدعو مصليا ولا غيره وفي رواية ما تدعو مصليا ولا نبيا. بعض روایاتو کې دا سراغلی دا الله لعنت تی په لړم باندې چې نه پیغمبر پرې دی او نه منځګزار پرې. بعض کې دا سری دا الله لعنت تی په لړم باندې چې نه منځګزار پرې دی او نه پیغمبر پرې. بیا مال ګرو غستلا او بو یو لوخ کی واچولې او دای دا مالګي والا او به په دې زخم باندې بیا مګلی او قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس په ویلي هغه زخم به پتمول. بعض روایتو کې راغلي چې قل هو الله احد مسلم ملګری او دا اخري سورتونه بیا په ویلي نو دا ډېر مبارک سورت دی. روایتو د حدیث کې راغلي دي کم سړی چې د سحر منځو کې او بیا په مغزه کینی د خبرو نمخ کې سل پیری سورۃ اخلاص اولولی غفر له ذنبه الله بدل گناہ وبخي.
دارنګي روایتو د حدیث پاک کې راغلي چا چې د سحر د جمعې منځو کو او اغي پسې وواري دا سورتونه وی قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس جمعې مانځنه رستو سورة اخلاص وزل سورة فلق وزل سورة الناس وزل وی اعاذه الله من السوء الى الجمعة الاخرى دا سړی به د هر تکلیف نه بلې جمعې پورې محفوظ وي بعض روایاتو کې راغلي دي من صلى الجمعة ثم قرأ بعدها قل هو الله احد والمعوذتين والحمد سبعا سبعا حفظ من مجلسه ذلك الى مثله کم سړی چې د جمعې منځو کې هغې پسې قل هو الله احد وی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس وی او سوره فاتحه وی ووزل د دې مجلس نواله دا کم ځای چې د ناس ته د جمعې منځ کوي تر بل دې مجلس پورې چې بیا د جمعې منځ کیږي د هر قسمه فتنو نه به محفوظ وي بعض روایتو کې دا حدیث داسې راغلی دی چې سورة اخلاص سورة فلق سورة الناس ویلې پس د جمعې د مانځنه وزل مخکې دی نه چې دی خبرې وکړي نو دی به په امن وي مال به هم په امن وي اولاد به هم په امن وي تر بلې جمعې پورې دې وجه نه د سورة اخلاص اهتمام پکار دی الله جل جلاله دې موږ تاسو ته توفیق را نصیب کړي کم از کم د ورځې 50 پیرې خو ویل پکار دي او درمیانه 100 پیرې 200 پیرې او زیات نه زیات تعداد 1000 پیرې د سورۃ اخلاص چې لکه وباسي یو سل 50 ورځې ده مسلسل با د سحر مانځ پسې یا د ماسخوتن مانځ پسې یو ټیم به ورله ورکي 1000 پیرې به سورۃ اخلاص وي روزانه نو دا چې یو سل 50 ورځې مسلسل ته ویلي نو دا 1,50,000 ځل شو دا نه بعد د هر مشکل د پاره چې بیا 314 ځل یا 100 ځل وي نو ان شاء الله الله پاک په فضل کوي زما د طرف نه تاسو ټول ته اجازه ده سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین